دوستانو سلامونه. که غواړئ چې خپل نوم په ډیزایني یا سټایلي شکل کې هغه کوي په آرټ میکر چې ورته وایي ښه په ډولیز هغه باندې جوړ کړئ، نو تاسې ځان سره سټایلش نیم یا آرټ میکر دغه برنامه به ځان سره تاسې انسټال کړئ له پلی سټور څخه. نو زه دلته په سټارټ باندې کلیک کوم. سټارټ باندې چې مې کلیک وکړ، رایټ سنګل نیم او ډبل رایټ ډبل نیم. نو که تاسې وغوښتل یوازې یو توری یا یو نوم هغه کې تاسې بیا خو په سنګل، او که غواړئ چې ډبل، نو زه فعلا په سنګل هغه باندې کلیک کوم. نوم چې مې کلیک وکړ، مثلا زه اوس دلته لیکم فهیم. فهیم چې مې ولیکه، کله چې تاسې نوم ته ولیکه بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ، نو دلته ډول ډول ډیزاینونه یا ټمپلیټ یې مخې ته راځي. نو تاسې چې هر یوه خوښه وه، هر ډیزاین مو چې خوښ و، تاسې کولی شئ چې همغه انځور کې د خپل نوم مو اضافه کړئ. دلته دستبندونه هم دي، همداسې نور ډول ډول تصویران تاسې یا ډیزاینونه تاسې لیدلی شئ. نو فعلا زه په دغه مثلا دا ساعت باندې کلیک کوم. ساعت باندې چې مې کلیک وکړ، کلیک چې مې وکړئ، تاسې دلته لیدلی شئ چې ما چې کوم نوم لیکلی و فهیم، هغه په دغه هغه کې اضافه شوی دی. نو که غواړئ چې ټمپلیټ یې ورته بدل کړئ، مثلا همدلته دی، همدې ځای نه تاسې نو چینج ټمپلیټ باندې به کلیک وکړئ. کله چې تاسې نوم بدلوئ، مثلا دا ټمپلیټ زه غواړم دا ډیزاین بدل کړم، نو تاسې دغه ځای نه هم هغه کولی شئ، لوډینګ هغه به ولیکي، دې سره به ډیزاین بدل شي. دې تر څنګ چینج نیم، یعنی که نوم هم هغه کول غواړئ، تاسې دغه ځای نه لومړنی اپشن د چینج ټمپلیټ دی، دومې چینج نیم دی. که نوم بدلول غواړئ، تاسې په دې ځای به کلیک وکړئ، مثلا دې ځای نه بیا بدلولی شئ. او که سټایل مثلا تاسې بدلول د تورو یا د خط سټایل چې د دې ځای باندې به تاسې کلیک وکړئ، دلته به تاسې سره ډول ډول د خط هغه راشي ډیزاینونه. نو تاسې کولی شئ هر یو چې مو انتخابوه، دلته ډېرې دي، مثلا دې خواته چې تاسې سکرین هغه کوئ. نو دې تر څنګ د ټکس کلر، د خط رنګ چې دی، هغه هم تاسې دې ځای نه بدلولی شئ. تر څنګ یې ټکس روټیشن، د کوم مثلا څومره تاول غواړئ دا تاسې لیدلی شئ. ګورئ دا دې ځای نه د خط چې دا خو تاسې دې خوا چپ خوا او راسته خوا ته کوئ، تاسې دې سره بس تاسې د خط هغه چې دی هغه به هم تاویږي. نو دې ته اپشن یې ډېرې دي. ټکس او اوټر ګلو، نو تاسې لیدلی شئ چې ورته یو چا غوندې هم ورکولی شئ. نو دې تر څنګ کارو تاو یې ده، هغه څومره تاووي دا خط، نو هم یې تاسې دې ځای نه کم و زیات کولی شئ. دې تر څنګ که اضافه کوم شیپ کې لیکل غواړئ، هم یې تاسې لیکلی شئ. اوس مثلا زه لیکم، هغه نه وروسته چې مې ولیکه، تاسې دا ورته هم اضافه کولی شئ مثلا دلته. نو دا ډول ډول هغې اپشنې دي، تاسې استفاده ترې کولی شئ. نو که تاسې دغه انځور په ګیلري کې ثبتول غواړئ، یا هم چاته همدې اپ نه یا برنامې نه لیږل غواړئ، هم دا انځور یا چا لپاره مو که جوړ کړی وي، نو تاسې په دغه ځای باندې کلیک کولی شئ. نو ډول ډول اپشن د واتس اپ، همداسې نورې فیسبوک، که فیسبوک ته اپلوډ کول غواړئ، یا جیمیل ته، یا میسنجر ته، یا یاهو ته، نو ډول ډول یا د بلوتوث لارې چاته هغه کوئ، یا د زاپیا لارې، نو دا ټولې اپشن دلته ستاسې مخې ته به راشي. نو که تاسې غواړئ چې خپل په ګیلري کې دا انځور چې دی دا ثبت کړئ، نو تاسې به هلته همدغې اپشنونو کې د ډاونلوډ اپشن پیدا کړئ. زه فعلا په ډاونلوډ باندې کلیک کوم، نو دې سره به هلته ولیکل 1 فایل سیو ټو ډاونلوډز، نو دا انځور په ګیلري کې ثبت شو.